سلامونه ګران دوستان، مینه والا بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم د کوم سایټ چې ما پرون تاسو ته معرفي کړی و، کوم سایټ چې ما پرون تاسو ته ښودلی و چې دغه سایټ کې مثلا پانګه اچونه وکړئ، مثلا ما $9.8 پانګه اچونه پرې وکړه، نو ما تاسو په ورځ کې $2.5 مثلا تاسو ته ګټه درکړي، $2.2 مثلا داسې ګټه درکړي او تاسو کولی شئ ویډرا خپل باینانس ته هر ولټ سي. نو پرون ما یو ویډیو په جوړ کړم وګورو چې ما خپل یوټیوب چینل کې هم تاسو ته هم اچولی د سیم وګورو دغه ویډیو ده. یوټیوب چینل کې ما تاسو ته مثلا ورکړی ده چې څنګه کولی شئ په دې کې پیسې ورته وچ څنګه زه کار پرې کوم، او ما خپل ټلګرام چینل کې هم دا درته ویډیو درته اچولی ده او تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. نو نوې ویډیو کې ملګرو غواړم چې دغه سایټ څخه زه ویډرا وایم، دغه سایټ څخه تاسو ته ګټه در وښیم چې ما ته ګټه راکړې ده او که نه ده راکړې. نو راځه ملګرو په دغه سایټ کې تاسو کله دغه سایټ لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی، هغې تاسو کولی راسئ پکې اکاونټ جوړ کړئ او کار وکړئ. په دې هوم باندې زه ورته کلیک کوم ملګرو. په دې هوم باندې مې چې کله ورته کلیک نو دلته ګورم ملګرو دغه کوم اول وی آی پي چې ده ملګرو دا هلته ماته خلاصوي ده ملګرو. په ده باندې زه ورته کلیک کوم چې ما ته یې ګټه راکړې ده او که نه ده راکړې. دغه وی آی پي ملګرو په $9.8 باندې فعال کېږي او وایي چې مثلا موږ په ورځ کې تاسو ته $2.2 مثلا ګټه درکړو. په ده باندې ورته کلیک کوم ملګرو. دا ورته کلیک مې کوم ملګرو، نو لږ سره پروسینګ اخلي او بیا دلته ورته کلیک کوم چې ټو کمپلیټ باندې ورته کلیک کوم چې ما ته ګټه راکوي او که نه. ټو کمپلیټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو، نو لږ زر لوډینګ اخلي چې ما ته ګټه راکوي او که نه راکوي. نو دلته راته وایي چې کمپلیټ سکسسفولي سي ملګرو. دلته راځم بیا په دغه ورته کلیک کوم، په دې می باندې ورته کلیک کوم چې ما سره پیسې سته او که نه سته. نو ما ته ملګرو راته وایي چې ټوټل بیلانس راته وایي چې $14.80 مثلا دلته راته وایي چې $14 مثلا $10 ما ورته ریچارج کړی، $10 مې ورته رالېږلي دي څه نه ملګرو. نو دلته راځم بیا چې باندې ورته کلیک کوم، ویډرا اپشن باندې ورته کلیک کوم چې ما ته ویډرا راکوي او که نه راکوي. ویډرا باندې زه ورته کلیک کوم ملګرو. نو دلته راته وایي چې $15.7 زه ملګرو دلته لرم، مثلا ملګرو دا زه کولی شم چې ویډرا کړم. دا ملګرو دغه $10 چې ما ته دغه $15.7 ما ته ګټه راکړې ده. نو دلته ویډرا ادرس راغواړي، زه خپل باینانس ته او باینانس تاسو سره خلاصوم چې خپل د یو اس ډي ټي یعنې ټي ار سی شل ادرس ورته راواخلم. دلته یو پی ان د زه ورته راخلاصوم تر هغو ما ته باینانس راخلاص شي نه ملګرو. راځم باینانس ته، باینانس خپل راخلاصوم دلته. نو دا د ملګرو ما خپل باینانس راخلاص کړم. تاسو خپله ګورئ چې ما سره باینانس کې $100 دلته تاسو ته ښکاري چې $14 دی څه نه ملګرو. نو زه راځم دلته په دغه ځای ورته کلیک کوم، په دې والېټ اپشن باندې ورته کلیک کوم. په دې چې کله ورته کلیک کوم ملګرو، نو دلته بیا راځم چې باندې ورته کلیک کوم، ډیپوزیټ اپشن باندې ورته کلیک کوم. په دغه ځای کې ډیپوزیټ اپشن باندې ورته کلیک کوم. په ډیپوزیټ مې کله ورته کلیک بیا چې ورته انتخابوم، دلته ورته راځم یو اس ډي ټي ورته انتخابوم. یو اس ډي ټي ورته انتخاب کوم ملګرو. دلته بیا راځم نیټورک به چې ورته خلاف ټرون ټي ار سی شل به ورته انتخاب کوم. دا ورته انتخاب کوم ملګرو. دا به دا لینک به زه کاپي کوم او بېرته به لاړ شم د نه څخه به وځم. د څخه به وځم ملګرو. نو ما سره کوم پین دغه پین به ورته ډسکنیکټ کوم تر هغو زه لاړ شم دغه سایټ ته څه دا ملګرو. بیا راځم په دغه سایټ باندې ورته کلیک کوم. دغه سایټ لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی، هغې تاسو کولی شئ راسئ پکې او کار پکې شروع کړئ. نو ګورم چې ما ته لوډینګ اخلي، نو تر هغو دا صفحه ما ته راوړی او زه غواړم چې ویډرا ترې ووایم. نو بیا په دې می باندې ورته کلیک کوم او بیا دلته راځم په چې باندې ورته کلیک کوم، په دغه ویډرا اپشن باندې ورته کلیک کوم. لږ شانته ملګرو زه په دغه ګیفټ باندې ورته کلیک کوم چې ما ته $9 هم راکوي او که نه راکوي. په دې ګیفټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو. نو دلته بیا راځم په دې ځای کې ورته کلیک کوم چې ما ته $9 راکوي او که نه راکوي. په دې ځای ورته کلیک کوم، نه ورته راکوي ملګرو، اوس خو نه راکوي. نو خیر ملګرو مشکل نه لري. دلته راځم ویډرا باندې ورته کلیک کوم چې دغه ویډرا باندې مثلا دغه کومه ګټه چې ما کړې ده دغه $15.7 مثلا ما ته د $10 څخه ګټه راکړې ده. نو غواړم دغه ویډرا کړم. نو دلته راځم خپل کوم والېټ چې ده مثلا دغه کې زه ورته هغه ادرس مې سره کاپي کړه، دلته ورته پیسټ کوم. دغه ملګرو ورته پیسټ مې کړم او دلته ملګرو مقدار راته لیکي، دلته ورته لیکم چې $15.7 $15.7 ده که نه. نو دلته ورته کلیک کوم. دلته پاسورډ ملګرو تاسو په اکاونټ جوړولو کوم پاسورډ څه ورکړی هغه پاسورډ به دلته ورکوئ. زه خپل پاسورډ دلته ورکوم. نو دغه ملګرو ما خپل پاسورډ هم ورکړ. بیا راځم په چې باندې ورته کلیک کوم، په دې کنفرم باندې ورته کلیک کوم. کنفرم باندې ورته کلیک کوم ملګرو چې ما ته اوس څه وایي چې ده لږ شان ورته انتظار باسم تر هغو ما ته کنفرم سي. نو دلته ته وایي چې ویډرا سکسسفل. ګورم ملګرو ما بیلانس 0 شو. نو تر اوس مهاله ما ته باینانس کې نه ده راغلی. زه لږ زر ویډیو سکیپ کوم تر هغو ما ته باینانس کې راسي او تاسو ته بیا درښیم چې ما ته راورسېده او که راونه رسېده پیسې. دغه سایټ مثلا پیسې ورکوي، ویډرا ورکوي او که نه ورکوي. نو ملګرو که د دې چې پر ویډیو خوښ ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. زه به لږ زر ویډیوز کوم تر هغو ما ته ویډرا راورسېږي او تاسو ته دروغ هم چې دا حقیقت لري او که نه لري. نو دغه د ملګرو ما ته د باینانس لخوا مسیج راغی، د باینانس لخوا نوټیفیکیشن راته راغی چې ملګرو $15.7 ما ته ډیپوزیټ سکسسفولي.
نو دا په دې باندې ورته کلیک کوم چې ماته 15.7 راورسېدل او که راونه رسېدله. نو دا ملګرو په دې باندې ورته کلیک کړه نو دلته ګورئ ملګرو تاسو خپله وینئ دلته څو دی 15.7 مثلا ماته راغله او زه راځم خپل بیلانس هم تاسو ته اوس درښیم دا ملګرو 21.3 نو ملګرو دغه سایټ څخه تاسو اوس مهال هم کوئ دغه سایټ تاسو کولی شئ فری ارننګ تر وکړئ فری پیسې در وګټئ. نو پرون ما کوم ویډیو تاسو ته جوړ کړی په یوټیوب کې مې هم درته شیر کړې ده او په ټلیګرام چینل کې هم درته شیر کړې ده. دلته ګورئ ملګرو دغه ویډیو ما ټلیګرام چینل کې هم تاسو ته شیر کړې ده او یوټیوب کې هم تاسو ته شیر کړې ده. نو دغه سایټ څخه ما کولی شو چې نن ورځ 15.7 تر وګټم. نو دغه سایټ لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې کلیک لګوئ تاسو کولای شئ پکې اکاونټ جوړ کړئ او پانګاچونه پکې وکړئ. ډېر لیول ما پکې پورته یا وی آی پی پکې خلاص کړئ $9.8 باندې وی آی پی خلاصېږي نو تاسو ته په 2 ورځو کې یا 3 ورځو کې بیرته خپله ګټه باسئ او تاسو ته به اضافه ګټه هم در وکړي. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو خوښ کړي ویډیو خوښ ویډیو سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پرې مختص پرم الله په امان مخته مخه شه.